په بلخ ولایت کې د څه کم یو کال په موده کې د 140 ترافیکي پیښو له امله 123 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 120 نور ټپيان شوي دي. د یاد ولایت د ترافیکو مدیر دغه مطلب په څرګندولو سره زیاتوي چې تر ټولو ډیری دغه پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوي دي. په دغه 11 میاشتې کې الحمدلله د ډېر مشکلات نه دي جوړ شوي چې وجه ښار ته وګورې، وجه ډېره ګڼه ګوڼه ته وګورې، وجه ډېر نفوس ته وګورې، وجه ډېر بیروبار ته وګورې. تقریبا 140 حادثې شوي دي، 123 کسان مړه لرو او 170 کسه زخمیان دي. نوموړی دغه راز د نورو امنیتي بنسټونو په همکارۍ د دغه ادارې له خوا د لویو لارو پر سر د چک پوسټونو د جوړولو او د ځانګړو تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. قومندان صاحب زموږ سره ټوله پرسونل په خدمت و په هماهنګي کې کړی دي او زموږ چک پوینټونه ډېر ښه په دغه باندې 24 ساعته د خلکو په خدمت کې دي. د حادثاتو چې د مسلمانانو حادثات کم سي او انشاءالله اوس په سل کې زموږ فیصد 10 ته راغلي دي چې زموږ حادثات ډېرې کمې دي. ورته مهال د بلخ د ترافیکو مدیر له موټر چلوونکو هم غواړي چې له تیز سرعت څخه ډډه وکړي او د موټر چلونې پر مهال د ترافیکي اصول په پام کې ونیسي. زموږ د هیواد و ټولو ټکسینوالانو غټو موټروانانو ته زموږ د درخواست دی، زموږ د ارزو ده چې خپل موټران په ښه توجه باندې وچلي او بې ځایه ونه ځغلي. د خپل ژوند دپاره د دې خپل مرګ په دې کې خرابېږي، د دې مرګ په دې کې نه صحیح کېږي. باید وویل شي چې په هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنۍ سره په ټول افغانستان کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی، خو ترافیکي پیښې یوازینۍ ننګونه ده چې هر کال سلګونه هیوادوال په دغه ډول پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي.